د بنګ مسافري 2مه برخه. دغو نه و چې خان صاحب راغی او ټول ورته ولاړ سول. خان د سوداګرو سره په لاس روغبړ وکړ او د حاجي آغا په بلنه د حاجي آغا په څنګ کې کښېناست. په داسې حال کې چې خان صاحب د یوه لرې غره په څوکه کې سترګې ښخې کړې وې. په خپلو بریتو یې ورو ورو ګوتې وهلې. حاجي آغا لومړی په ټوخي پیل وکړ او بیا یې وویل چې تاسو حاضرو کسانو ته پونده ووایم، کوچیان ووایم، مسلمانان ووایم او یا بل څه هر څه نوم چې تاسې خوښوئ په هغه به مو وبولم. ګورئ کم وخت چې مو له لوږې پر نس درد وي، کم وخت چې مو کوچنی او لوی لڅې خېټې او یا مو په ګډلو کې د سپږو رمې بهیږي، هغه وخت نو راسئ او په راوړیو باندې د پیشکیو روپو مطالبه کوئ. د خپلې ښې معاملې دپاره قسمونه او قرانونه خورئ، تر قسمونو لاندې سئ، طلاقونه اچوئ، خو چې زموږ د سوداګرو زړه در باندې وسوځي او په وړیو پیسې درکړو، کار مو در وچلوو او سترګې مو نیامې سي، نو بیا هغه ټولې نیکۍ او هغه ټولې مرستې چې موږ در سره کړې وي له یاده نه ووځي. په نس چې ماړه سئ او تر ژمي ځان وباسئ، نو خپل کولونه مو هیر سي او خپلې وړۍ په جګه بیه په بل چا باندې خرڅې کړئ. د خپلو دیندارانو حق مو له زړه څخه ووځي. موږ دې ته اړ کړئ چې په غرو رغو کې در پسې منډې ووهو. تاسې باید په دې پوه سئ چې که دغه سوداګر طبقه نه وای، ستاسو به څه حال و؟ له کمه به مو یو قران موندلی و. چا به تاسو ته دومره په زرګونو روپۍ پیشکي درکولی؟ ښکاره ده چې موږ ته خدای جل جلاله وس راکړی دی چې ستاسو د ګټې هوساینې او ارامۍ دپاره مرسته وکړو. نو تاسې باید ناشکري ونه کړئ او تل زموږ د سوداګرو زړه په لاس کې ونیسئ چې بیا در سره معامله وکړو. نه مو دې اورېدلي چې وایي ښه معامله، بیا معامله، بده معامله، بس معامله. حاجي آغا بیا ټوخي پسې واخیست او وروسته له هغه چې په تفدانۍ کې خپلې غاړې تازه کړې، بیا یې وویل چې اوس هم واک ستاسې دی. که خپل آب در باندې ګران وي او د ځان سپکه نه غواړئ، خپل حق تر ځان راتېر کړئ چې هم مو د دې جهان ګټه وي او هم مو د هغه جهان. نه مو دې اورېدلي چې د مؤمن ورور حق ورکول په هغه جهان خورا لوی وزرونه لري، او که مو بد راته په زړه کې وي نو دا ووایم چې موږ هم ستاسې نه کمزوري نه یو. شکر دی خدای دې د حکومت سیوری زموږ له سره نه کموي. د سوټي په زور هم در څخه اخیستلی سو، البته هغه وخت به نو بیا ستاسو ګیله نه وي. په خپله تاسو ته معلومه ده چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولاد یم، زما روپۍ هیڅوک خوړلی نشي. یو بل سوداګر ځان وښوراوه او د حاجي آغا خبره یې ورغبرګه کړه او په داسې حال کې چې د تورو نسوارو په دبلې باندې د سپینو زرو نقاش ښکاره کېده، لوبې کولې او مخ یې داسې پړسېدلی و چې ته به وایې مچۍ خوړلی دی. وویل چې پونده په موږ ډېر ګران دی، موږ د دوی ډېر مراعات کوو ځکه چې همدا پونده زموږ باغ دی. که باغ ودان و موږ ودان یو، او که باغ خدای دې نه کړي خراب و موږ ورسره خراب یو. مګر دا نو دا معنا نه لري چې پونده دې زموږ سپینې روپۍ وخوري. موږ هم دا پیسې په اسانه او مفتې نه دي ګټلې، بلکې موږ ډېر بړونه او خوارۍ ګاللې دي، تندې مو خولې کړي دي. دغه ستاسو وړۍ که تاسو خبر سئ چې موږ یې په څه چمونو خرڅوو نو راته حیران به سئ. لویې یعنې ورکوو، د مکتبو شفاخانو او ښاروالۍ سره مرستې کوو. که موږ د سوداګرو خدمت نه وي نو ټول خلک به لس له غړ وګرځي، مړې به مو بې کفنه ښخ وي. که تاسو له موږ سوداګرو سره ښه معامله ونه کړئ او خپل حق تر ځان را وړاندې نه کړئ، نو تاسو په خپله فکر وکړئ چې موږ به خپل ملک ته دا دومره ښېګڼې او مرستې په څه ډول رسوو. ملک یا خان صاحب چې تر اوسه پورې خورا پټه خوله ناست و او په یوه لاس یې 33 دانې ژیړې تسبې اړولې چې خسر یې له مکې شریفې نه ورته راوړې وې، او بل لاس یې په بریتو او ږیره باندې واهه او د سوداګرو خبرو نصیحتو او تهدیدونو ته یې غوږ نیولی و. په داسې حال کې چې په دواړو زنګنونو یې دواړه لاسونه راګرځولي او چې کله ناکله به یې د شا خواته زور او لنګر وکړ نو پښې به یې له ځمکې څخه لږ څه جګې سوې. ویې ویل چې پونده خو دومره خوړل یې شمه هم نه ده چې
هر څوک به پرې تیری کوي. د زور او سوټي خبره باید یوې خواته کښېږدو. دا د پوندو کلی خو زما اسامیان دي. زه به په هره توګه او کړه چې وي له دوی څخه مدافعه وکړم. که مې ملا وتړله او کست مې وکړ تر کابله پورې به یې در سره ووهم. داسې تر موږ هم ګمان مه لوړوئ. یو بل سپین ږیري پونده د ملک خبره پسې تایید کړه او ویې ویل موږ په ټوله معنا په خان صاحب پسې ولاړ یو. پونده به البته خوار وي خو بې غیرته خو ولا کوي. هم د سوټي زور لرو او هم د کوټې. موږ په هیڅ وجه حاضر نه یو چې تاسو ته تر دې زیاتې وړۍ درکړو. ستاسو د پیسو زیاتره برخه مو د وړیو په مقابل کې در ادا کړه ځکه چې وړۍ نه لرو. ستاسو د پیسو زیاتره برخه مو د وړیو په مقابل کې در ادا کړه. اوس ممکنه نه ده چې د پاتې جزیې پیسو په عوض کې هم وړۍ درکړو ځکه چې وړۍ نه لرو او په خوا مو لا خرڅې کړي دي. هرې خوا ته مو چې بیا یاست حاضر یو. که مو بندیانوئ هم څه پکې نه وایو خو وړۍ نسو درکولی. نور هغه پونده چې حالته حاضر و هم د دغه سپین ږیري خبره په یوه خوله تایید کړه او دا چې وړۍ نشي ورکولی په ټینګه او په یوه اواز یې وویل. د خان صاحب خبره د دې ډلې له خوا هم پسې غبرګه سوه او خپله کامله مرسته یې له ده سره څرګنده کړه. په دې حال کې حاجي آغا د ولاړېدو هڅه او اراده وکړه چې د ده پیشې خدمت له اوږو څخه ونیو او ولاړ یې کړ. نورو خلکو وغوښتل چې له ده سره ولاړ سي خو ده د خپل لاس په اشاره ټول په ځای کښېنول. خو حوالدار د تیار سي په حال کې ودرېد او د حاجي آغا خواته یې په ځیر ځیر وکتل او په داسې وضعیت یې اختیار کړ چې ته به وایې د حاجي آغا په اشاره به اوس دغه ټول حاضرین په رسۍ وتړي او په وهلو به یې پیل وکړي. حاجي آغا په داسې حال کې چې ملک صاحب ته یې د راولاړېدو اشاره کوله وویل هر څوک لوی او کوچنی ځوان او سپین ږیری او مشر او کشر لري. دا داسې خبره نه ده چې په 4-5 خولو فیصله سي. تاسو که نوکې ساړه سي او پرېږدئ چې د مشرانو ترمنځ خبرې اترې وسي ګوندې یوې فیصلې ته به سره ورسېږو. که نه و نو زور خو به هغسې هم سره معلوم کړو. حاجي آغا او ملک دواړه د خیمې خواته روان سول. د ملک لاس د حاجي آغا په لاس کې دی. مخ یې ورواړاوه او خلکو ته یې وویل چې موږ به سمدستي بیرته راسو. دننه په خیمه کې حاجي آغا ملک ته وویل چې ستا خو پلار زما اشنا و، تا ولې داسې کلکې خبرې وکړې؟ موږ او تاسې خو یو شی یو، باید زما ګټه د ځان وبولې لکه موږ چې تل ستا ګټه د ځان بولو. خپله لونګۍ دې پوره واخله، خو دا نور پونده راته مه بدوړده کوه او په دې مه سرګردانوئ چې حکومت ته خبر ورسوو او هغه ته یې په لاس ورکړو، ځکه چې هلته بیا زموږ ته څه نه را جوړېږي او غوا به بل چاته ورلنګه کړو. یعنې خبره دا ده ملک صاحب چې زموږ او ستاسو له لاسه به هر شی ووځي او اډوکی به د بل خولې ته ورسي. پرېږده زوروره، خپل لاس سره واخه او له دغو خلکو څخه مو لاس وکاږه. ملک صاحب په خورا پسته او نرمه خو په فاتحانه ژبه ورته وویل چې حاجي آغا که مې داسې پیشرو نه وای وهلی بیا پونده او دومره اعتبار په ما نه کاوه. د ملکۍ چلونه خو بیل دي، هر کار خپل چل غواړي خو ملکي ول هم غواړي. تو خو پوهېږې چې زه په څو لحاظو ستا خاطر کوم او هیڅ وخت به ستا له امر څخه غاړه ونه غړوم او په دې هم پوهه یې چې ستا یو نوک به د دغو ټولو کوچیانو سره برابر نه کړم. خبره دا ده چې باید زموږ برخې پکې وکړې، بیا چې هر څه کوي هغه وکړئ. قاعده خو داسې دی چې تاسو باید لومړی له ما سره کتلي وای او له ما سره مو خبره جوړه کړې وای، وروسته له هغه مو چې هر څه کولی مو سوای. د پارسۍ ژبې دا متل مو نه دی اورېدلی چې وایي با ملک بسیار د رابطاز، یعنی له ملک سره یې جوړه کړئ بیا نو که ټول کلی چور کړي پروا نه لري. خیر دی اوس هم نه ده تېره.
حاجي اغا سمدلاسه 2-3 نور سوداګر دننه خیمې ته ور وغوښتل او هلته یې د دوی په مصلحت د ملک صاحب سره خبرې شروع کړې او وروسته د ډېرو خبرو او دلایلو نه داسې فیصله وسوه چې هر څه وړۍ چې د پونده وو له دغه کلي څخه بولي سي 6مه برخه به یې ملک ته د لاس سره په نامه ورکوي چې ټولو سوداګرو په دغه فیصله باندې امینه او دعا وکړه. په دغه وخت کې 2-3 پونده وو چې لوڅ لپړ وو په څنګو سره ووهل او یوه دغه بل ته وویل چې کاشکې دا خبره موږ په خپله له سوداګرو سره فیصله کړې وای. ګمان کوم چې سوداګر به خان صاحب ته پټه برخه ورکړي او اوس به فیصله زموږ په نوکس کې وسي. هغه بل ورته وویل چې کاشکې موږ دومره خوله درلودای چې دا ډول فیصلې مو کوای سوای. له ملک څخه به مو څه غوښتل؟ نه دي اورېدلي چې وای تر ملکه سي نو ورکه سي. ملک په داسې حال کې چې تسبیح یې ژر ژر په ګوتو کې اړولې له خیمې راووت او حاضرینو ته یې وویل ډېر زور مې له دغو مسلمانانو سره ووهه خو دوی خواران هم حق په جانبه دي. څه وکړي؟ دوی هم تل غواړي چې د خپل عیال دپاره یوه خوله مړۍ پیدا کړي. د دنیا کارونه یو په بل پورې اړه لري. که دوی پر موږ او تاسې یو څه ونه ګټي نو به یې پر چا وګټي؟ اخر دوی هم باید څه وخوري. یاره خلکو زه غواړم چې له دغو سوداګرو سره یوه فیصله وکړم. تاسې به هم پکې څه نه وایاست. بیا ملک تسبیح په جیب کې واچولې او د هغو په ځای یې د نسوارو اوږد دبلی راوکېښ چې رنګ یې سپین او څو اوږدې لیکې پکې ایستلې سوي او د کیڼ لاس یوه ګوته یې ورننه ایسته او ورو ورو یې نسوار ورځنې په ګوته وګرول او خپلو خبرو ته یې دا ډول دوام ورکړ. موږ هم باید حق ته غاړه کښېږدو. دا څرنګه دی چې هر څوک آخرت او حساب او کتاب لري. سربیره په دې خو خدای سته باچا سته. که د دغو خلکو ته خپل حق تر ځان ورتېر نه کړو ښکاره خبره ده چې د باچایي د عدالت په دام به ګیر سو او هغه وخت به هرومرو د دغو سوداګرو حق ورکوو. نو ښه دا ده خوټه چې په لاس خلاصېږي په غاښو یې خلاصه نه کړو. یوه سپین ږیري چې هغه هم پوروړی و په داسې حال کې چې نسوار یې یوې خواته توکول ورته وویل ملک صاحب چې ما د ټول کاله سره په کړایي کې ویشوې وړۍ به راباندې بودې او جوړې نه کړای سي. هو هغه څه پیسې چې راباندې پاته کېږي هغه به په هره توګه چې پیدا کړم او د دوی غاړه به پرې وباسم. ما به وړۍ هم ورکړې وای خو درته قسم خورم چې د لاسه مې وتلې دي او اوس 1 کیلو وړۍ هم په کور کې نه لرم. ځان خو وړۍ کېږي نه. له حاضرینو نه یو بل سړي هم دغه ډول وینا وکړه او ملک ورته وویل چې یوه سترګه به مو ژاړي او بله به مو خاندي خو د خلکو وړۍ به ورکوئ بله چاره مو نشته. بیا یې د یو بل سړي په غوږ کې ورو وویل چې ته جګ سه او ووایه چې د دغو مسلمانانو حق په هسکه غاړه ورکوم او له هره ځایه چې وي د دوی هغه وړۍ به ورکوم چې پر ما یې حق کېږي. البته ستا لاس سره به نه هېروو او له سوداګرو به درته یو شی واخلو. حاجي هغه ملک ته مخ ور واړاوه او په لوړ اواز یې ورته وویل چې که څوک ستا له امر او حق ورکولو څخه غاړه غړوي نو موږ کولی سو چې د غوږو تاو ورکړو. اولدار ته امر ورکړه چې یو څه شنې لښتې راوړي. دا خلک د زور مسلمانان ښکاره کېږي چې یوه پلا خو دمې شي. البته هغه وخت به نو په لاره سم روان سي. حوالدار له خپلې ملا څخه غمچینه را خلاصه کړه او هم یې نورو محصلانو ته امر وکړ چې غمچینې مو د ملا رایله کړئ. بیا یې حاجي هغه ته په یوه پوکه لهجه وویل لښتو ته حاجت نسته. ستا د دعا له برکته موږ تل ملاتړلي ګرځو. که ستاسو امر وي اوس دستي به یې درته پر لاره کړو. د غمچینې زور به یې داسې کایل کړئ لکه بلبل.
سمدلاسه هغه څو کسان چې د وړیو په نه ورکولو کې اصرار کاوه څملول او ښه د بوسو خوسي ځینې جوړ کړل. په نتیجه کې ځینې قایل شول او د وړیو په ورکولو یې رضایت ښکاره کړ او ځینو ډېرو لا د وړیو له ورکولو نه غاړه غړوله. ملک حاجي اغا ته وویل چې که یې مړه کړې هم ګمان نه کوم چې څه پرې جوړ کړي. ښه دا ده چې یا یې پرېږدې او یا یې کوم ډول تیره او مراعات ورسره وکړي او یا دا چې حکومت ته یې کش او هغه ته یې په لاس ورکړي چې بندیان یې کړي. یو بل سوداګر مخ پړسېدلي حاجي اغا ته وویل چې کوچیان له بند څخه خورا ډارېږي، مرګ قبلوي خو یوه ورځ به نشي منلی. که یې بندیان کړې ژر به څه ترېنه بود شي، که نه وي په بل ډول باندې نه کېږي. حاجي اغا ورته سوکه وویل چې که بندیان سول نو لاس ورځنې پرېمینځه، ځکه چې زموږ له لاس او اختیار نه خبره وځي نور به پرې ماړه سي او موږ ته به هېڅ په لاس را نه سي. ښه دا ده چې په هره توګه چې وي تېره ورسره وکړو. ټول حاضرین سره کوټې کوټې کېدل. چا ویل سره یې نه ورکوو، چا ویل چاره مو نسته، چې یې ورنه کړو هم به سرګردان او لالهانده یو او هم به خورا ستر تاوانونه راواړوي. ملک د سوداګرو ټولي ته وویل چې که تاسو خپل پخوانی کول او وعده زما په حق کې ساتئ نو زه به یوه لاره جوړه کړم، داسې لاره چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. ستاسو پیسې به سره له ښې ګټې در حصول سي. مخ پړسېدلی سوداګر په ګیلامیزه لهجه وویل موږ خو هېڅکله له خپلې وعدې او کول څخه نه ګرځو. څه چې مو در سره ویلي دي هغه صحیح دي. ته دغه لار موږ ته وښیه چې هغه به څرنګه لار وي. وروسته تر هغه ملک خپله نظریه دوی ته داسې وویله: څوک چې سږ کال وړۍ نشي درکولی هغه دې په کال وړۍ درکړي، البته نرخ به یې کم وي چې د پیسو مفاد ورځنې ووځي. سربیره په دغه ډول پوروړی مکروزه خلک به نورې پیسې هم له تاسې څخه په وړیو واخلي او په کال کې به خپلې وړۍ ټولې بې له کوم زیان څخه تاسو ته تحویلوي. په دې باره کې به خورا ټینګ خطونه ورځنې اخیستل کېږي. که چیرې دوی بیا د خپلو وړیو برخه ازاده خرڅه کړي نو یو په دوه به د هغو تاوان درکوي. زما په عقیده خو له دې نه ښه فیصله نشته. هو یو شی بل هم کېږي، هغه دا دی چې دا ټول پوروړي به ستاسو دغه احسان او مرسته هېڅکله نه هېروي او تل به ستاسې د بقا او سعادت دپاره دعاګانې کوي. حاجي اغا او نور سوداګر په دې خبره ډېر سره وغوړېدل او د دوی له بڼو څخه ښکاره کېدله چې د ملک څخه په پټه خوله تشکر کوي او د ده په دې فکر باندې آفرین وایي. یوه سوداګر چې توربخون رنګ یې درلود او خورا ښه دریشي یې کړې وه ملک مخاطب کړ او په پرېکړو الفاظو یې ورته وویل: ته خو یوازې د کوچیانو ملک نه یې، زموږ هم د سترګو تور یې، ستا خبره خو هېڅوک په ځمکه نه اچوي. منو یې؟ یو سوداګر ورغږ کړ: په دې شرط چې په خپله ملک زموږ ضامن سي، د هر چا په سند باندې دې د تضمین مهر ولګوي. د پوندو له ډلې نه یو غږ راپورته سو: بیا مو د سوداګرو په ژامو کې ورکوي. ټول کال کښته پورته ځغلو، 1 کیلو شته وړۍ په څه خواریو په لاس راوړو. هیله مو وي چې په هغو د کاله تن پټ کړو، د کمکیانو خېټې ورباندې پټې او د کاله یو څو شپو شمه یې کړو. زموږ دا څو میږي خو کاریز، پټی، دکان او جایداد دی، هغه دا لیوان په چمبو کې راڅخه یوسي. نو موږ څه وکړو؟ بس له سره یې پیسې نه اخلو، د پاتې پیسو به یې پر کال وړۍ ورکړو او بس. ملک په یوه زیږه او لوړه لهجه ورته وویل چې د مسلمانانو زړونه مه سره اخلئ، دا خبرې د ښه سړي نه دي. دغه سوداګر چې له تا سره دومره سوهان وکړي تر کاله پورې خپلې پیسې او وړۍ در پرېږدي، نو بیا موږ و تاسې د ګیلې څه حق لرو؟ ورونو، لحاظ و پاس خوښ شی دی.
نه شرمېږئ چې دغه سپین کالي د آب خلک تاسې ته په رغو کې ناست دي. ته خو وګوره څومره زړه سواندي دي. که بل څوک وای له وخته به یې په بندیخانو کې وراسته کړي واست، خو دا د دوی نرم زړه او لویه حوصله او زړه سوی دی چې تاسو له سرګردانیو او وهلو ټکولو نه خلاص یاست. نور څه مه وایاست. د لږ څه نه وروسته بیا ملک یوه ته وویل چې منډه ورسه. له هغه پورې کلي نه یو لیک او لوست والا سړی او یا ملا راوله چې دا خطونه او سندونه ولیکي. کلی نور نسی میشته کېدی او باید سبا وختي کډې بار سي. دا میلمانه خواران به هم په زرګونو کارونه لري او په خپله مخه به درومي. حاجي اغا په داسې حال کې چې نور نسوار یې په ورغوي کې واچول او یو نسواري ډوله دسمال یې د نیالۍ له څنډې څخه راوکېږ او ځان یې په یو اړخ او بل اړخ کړو. ویې ویل په موږ کې ښه د لیک او لوست خاوندان سته چې خورا ښه حاجتونه کاږي. په تېره بیا ځینې داسې کسان په موږ کې موجود دي چې پخوا یې لوی ماموریتونه درلودل. خطونه به یې لیکلو، د هر یوه ګوته به پرې ولګوو. د دوی تر ګوتو لاندې څرنګه چې وویل سول ستا ملک صاحب لاسلیک او د خط ضروري دی، ځکه چې موږ خو له دې دومره ولس سره بیا په غاړه کې نسو لیدلی. ملک وموسل او ورو یې حاجي اغا ته تر غوږ ورتېره کړه چې د فیصلې برخه به مې د ضمانت له برخې څخه جلا وي. یعنی د ضمانت لونګۍ به یې جدا او دا چې فیصله یې د دوی په ګټه وکړه د هغه لاس سره به بیل وي. هغه ورته سر کښته او پورته کړ او د مطالبه یې تایید کړه. وروسته له هغه ملک په جدي او تاو کړي غږ حاضرینو ته وویل چې لاس پورته کړئ او دعا وکړئ چې خدای دې موږ او تاسې ته توفیق راکړي چې دغه فیصلې عملي او سر ته ورسوو او د حقدارانو حق ور ادا کړو. که څوک په دې کې ماتې ګوډې کوي او خاشې پکې ماتوي نو هغه دې وپوهېږي چې والله اډوکې خو به په زندانو کې ورسته سي. نو بیا نو هغه وخت له ما او له دغو سپین کالیو ورونو څخه څوک ګیله نسي کولی او ګناه او مظلمه به یې په خپله غاړه. له پوروړیو څخه هیڅ چا څه ونه ویل. بیا ملک صاحب حاجي اغا ته مخ راواړاوه او ورته ویې ویل چې پټه خوله او چوپوالی په رضامندۍ او خوښه باندې دلالت کوي او اقرار بلل کېږي. امر ورکړئ چې حاجتونه ولیکي او هم خلکو ته د نوي کال لپاره د وړیو پیسې باید ورکړای سي. که پیسې دلته در سره نه وي خیر دی، پروا نه لري، خو یوه روکه هر چاته ورکړي. کوم وخت چې کډې درسي او له ښاره څخه تېرېږي د هغو روکو په موجب به هر چاته هر څوک خپلې پیسې پیشکي ورکړي. د حاجتو لیکلو او د روکو ورکولو په پای کې ملک حاضرو پوندو ته په یوه امیرانه لهجه او د احسان اچولو له مخې وویل چې زه ستاسو ضامن سوم او له دې جنجال څخه مې خلاص کړاست. یو شی باید ټینګ په غوږ کې ونیسئ او هغه دا دی چې پر کول به نه خیږي. درواغ د ایمان زیان دی. په دې دنیا او په هغه دنیا به ضرور ونه وینئ. خپلې وړۍ به آن په هغه ګړي چې سکول مو وکړل دغو سوداګرو ته ورکوئ. خو دا هم باید وسله ووایم چې د دغو وړیو بچګۍ یعنی کمیشن زما دی چې سربیره د ملکۍ په پیسو باندې هغه به هم راکوئ. ملک او ځینو سپین ږیرو خلکو د غرمې ډوډۍ له سوداګرو سره وخوړله چې پسونه یې حلال کړي وو او په خورا برم د میلې په توګه ډوډۍ ورته پخېدله او بیا سره رخصت سول. بنګ سهار وختي خپل بودګان ورشو ته وشړل او په خپله د سوداګرو او پوروړو دې جرګې ته راغی او په داسې حال کې چې ملا یې په تور واشکي تړلې وه په خپل لرګي یې زنه تکیه کړې او د دې جریاناتو سیل یې کاوه. د هیڅ کله داسې سړی نه و لیدلی
د دوی پاکو او سپینو کالو او سرو کالینو او نیالیانو دی حیران کړی و. د دوی پاکو او ښو مخونو هم دی په حیرت کې اچولی و. ده فکر کاوه چې د دوی په مغزیو باندې خیرې ولې نسته او کالي یې ولې پینه نه لري. په تیره بیا بنګ د دوی ډوډۍ خورا حیران کړ او هیڅ تصور یې نسو کولی چې انسان دې دا ډول غوړه او مفصلو ډوډۍ وخوري. د دې جرګې د خلکو خبرو او حرکاتو ته بې سده تللی و. په دغه وخت کې کاڼي ورباندې غږ کړ چې اوښان دې څه کړل. مازدیګر لمر په غره کې پټ سو او په خپلو پلوشو یې په اسمان باندې کم غټ غټ سپین اوره چې ورسره راوړل، تا به ویل د انګار خورا لوی کوټې په اسمان راځړېږي او سړی به بیرېده چې فکر به یې نه و چې اوس دا اور راباندې ونبلېږي. لږ څه تر غونې چې سوه بنګ بودګان د خپلې کښدۍ مخې ته راوستل او هغه یې د کښدۍ شاوخوا ته چوک کړل. د کاله ټوله اوضاع هم خوشحاله دي او هم خوابدي په دې چې له دستي او سمدلاسه جنجال څخه خلاص ول. خوشحاله دي او په دې چې په راتلونکي کال به بیا سوداګرو ته وړۍ په خورا ټیټ نرخ ورکوي. خوابدي دي. په تیره بیا د کاڼي مور چې خورا وسواسي او سودایي ده، د ماښام له لمانځه وروسته د کښدۍ نه د باندې ناسته ده او په زوره ښېراوې کوي. کله څه ووایي او کله څه. کله وایي چې آیا خدایه ته د دې ظالمانو غاښونه وکاږې، خدایه ته یې زما د لالې له غوښو مخ پرته کړې، خدایه ته خو زما سړی وبخښې او اجرونه او عوضونه ورته ورکړې. هغه خوارکی خو د همدې سوداګرو په فکره کې سکار وواهه او له بندیخانې څخه یې ناروغه راوست چې بیا پسې مړ سو. خدایه ته د ده برکتونه زما د لالي په برخه کړي او دغسې زارترک یې مرګ ور نه کړې. کاڼي چې په یوه کوچني بوجۍ کې وربشې ځایولې ورغږ یې کړل. ادې راځه بس دی، لیونۍ مه غږېږه، ستا یې د دې دنیا په کارو څه، خپله دعا وکړه او راولاړه سه. د کښدۍ په خوله کې نغری دی او په هغه کې خورا ډېر اور بل سوی دی او ښه ډېر انګار پکې پروت دی. د نغري په یوه څنډه کې طبخۍ باندې دی او د کاڼي ماینه ورباندې پاستې پخوي. د کاڼي مور چې له لمانځه څخه راولاړه سوه او نغري ته راغله کښېنستله، نو یې نږور ته وویل چې نجلۍ ته دا پاستې ولې پخوې؟ په دې خو څوک نه مړېږي، هر څونه چې ورکړې بیا هم وږې وي. لویې پنډې پټترې به دې پر اچولې وي چې د هر چا ښه پرې سوي وای. نږور چې کم ځواب ورنه کړ نو دا لا په قهر سوه او په وچ او جدي غږ یې ورته وویل چې که دې وړه د خپل د پلار له کوره وای نو هله خو به دې دا دومره پاستې نه پخولی او داسې کاکونه او یا په تیرې به دې پخولی چې د چا غاښ هم نه پجګېدلی. زما د زوی دې وهلو پوندو ته نه ګورې، د ده وچو او چاودلو شونډانو ته خو نظر وکړه، د سره کافر بلا زړه پر وسوځي. بانګ ورته وویل چې ادې نن غم مه جوړوه، نن د خوشحالۍ ځای دی. که یې کاڼی نن بندیخانې ته راڅخه بیولی وای خو به هم ناسته وي. اوس چې دی بیرته په روغ صورت درته راغلی او اوس دې له څنګ په نغري در سره ناست دی، ته هم خوشحاله نه یې. یه زویه خوشحاله یم، خدای دې دا ګړی او دا ساعت په غم نه را بدلوي. ګوته یې لنده کړه او ځمکې ته یې وروړه او بیا یې ژبې او غوږ ته ورتېره، یعنې خاوره یې وڅکله چې په دې حال تکبر او ناشکري ونیسي. نو په داسې حال کې چې خپل ټیکری یې پر سر را وڅکاوه او لاس یې اور ته د تودوالي دپاره ور وغځاوه، وویل څنګه وکم بنګه زویه، همدا کاڼی دی چې کښدۍ مې پرې ولاړه ده، هغه بل زوی خو مې کمکی دی، د ترپ او خرپ او د جاندارۍ نه دی، لږ څه باوله شان هم دی. ګوندې چې لوی سي ښه به سي،
د مور د زړه ارمان به په وخیږي. په دې وخت کې کاڼي د خپل مور خبره غوڅه کړه او په یوه ارامه او طبیعي لهجه یې بنګ ته وویل چې ته څه فیصله کوې؟ یا ته زموږ سره ریګ ته ځې او که په ښار کې پاتې کېږې؟ که له موږ سره ځې هم مې پوه کړه او که په بله درومې هم راته ووایې چې که مې له وسه وسي یو بل هلک پیدا کړه. لومړی تر هغه چې بنګ ځواب ورکړي د کاڼي مور خپل زوی ته وویل ښار لا چیرې دی؟ 3-4 زورور مزلونه ورته پاته دي. تر هغه ځایه پورې چې رسیږو ګوندې بنګ هم خپل زړه وپوښتي او ځان ته یوه لاره غوره کړي. دی هم مور لري، داسې وچې پوښتنې مه ځینې کوه، خپلې خوښې او مخې ته یې پرېږده. ادې ته خو تل د خبرې په منځ کې رالویږې، ته خو وایه چې زه په دنیایي کارو کې کار نه لرم، پرېږده چې زه د بنګ له زړه څخه لومړی خبر سم. مور یې ژړغونکې سوه خو بنګ دوی ته نور د مباحثې او د طبیعت د خړوالي موقع ورنه کړه او کاڼي ته یې وویل چې ما خو لا په کور کې په زړه کې دا خبره سره جوړه کړې وه چې په ښار کې به پاتېږم او هلته به د ځان دپاره خواري مزدوري پیدا کوم چې په پسرلي کې د مور او خویندو دپاره یو څه پوښ وکړم. رښتیا د پسرلي نوم دې واخیست، په پسرلي بیا زموږ سره ولاړ شه، دونه دروند کار به نه در باندې کړو، صرف اوله به را سره شړې. بنګ په پزه کې ورته وویل پسرلی لا خورا لرې دی، ګوره تر هغه وخته پورې ورځو او که یا د پسرلي خبره به په پسرلي کوو، یعنې هغه وخت او هغه ګړی به سره وغږېږو. بنګ په داسې حال کې چې په طبخي پسې ترخې پسې کولې او د کاڼي د معاینې د پاستو پخولو سیل یې کاوه. د کاڼي مور ته په خورا خوند او حیرت سره د ورځې واقعیات بیانول او د هر سوداګر د کواري او خبرو په باب یې هغې ته تفصیل ورکول. د کاڼي خویندې دواړه لګیا دي، یوه په کاسه کې پاستې وړوي او بله په هرکاره کې له غۍ څخه غوړي راکاږي. کله ناکله د بنګ ته د اور په رڼا کې وګوري او بیا ژر سترګې کښته واچوي او دا عمل څو ځله تکرار کړي. کم وخت چې د پونده کړي ښار ته رانږدې سوې نو بنګ خپله بنۍ سره سمه کړه او عزم یې وکړ چې سبا هغه وخت چې د دوی کړي ورسره بار کړي نو په خپله به رخصت واخلي او ښار ته به ور وګرځي. ماښام بیا پر نغرې سره ناست د کاڼي تندی تریو غوندې ښکاره کېږي. مور یې ورته وویل چې هلکه نن بیا ولې بړسک غوندې ښکاره کېږي، بیا دې په کټوري کې چا در تو کړي دي؟ بنګ هم نن شپه را سره دی، باید خوشحاله یې تر ځان تیر کړي، خدای دې برکتونه ورکړي. دا 8 شپې چې له موږ سره سوی دی اوښان په نس مړه سوي دي او حتی د هر اوښ بڼه تر پخوا ښه سوې ده. سهار وختي به یې په پلو ووهم او بیا به یې په خدای سپارم. ادې که مې د زړه پوښتې زما طبیعت هم په دغه خراب دی چې سبا به بنګ له موږ څخه جلا کېږي. موږ بل څوک هم نه دی پیدا کړی، بد یا مخته کو. پخوا مو هر کار په خپله کاوه، اوس د کار ډېره برخه بنګ په اوږو اخیستې ده. بیا یې معاینې ته وویل چې مېرمنې ته خو نن ښه کاسه تیاره که. بنګ به بیا له موږ څخه خوله وهي چې پونده ښه خلک نه دي، هر ډول چې یو همدغه یو، پخوا هم دغسې وو، اوس هم دغه ډول یو، پښت نه یو ټکولی. خدای دې وکړي چې په پسرلي هم له موږ سره یو ځای سي، هغه وخت به زموږ ژوند وګوري او پوه به سي سره له دې چې پونده څومره سره ګردانه دي، بیا هم هر کال څو ارامې او خوږې شپې هم لري. بنګ کله ښار ته نه و تللی چې تل چې له کوره په مسافرۍ او کار پسې تللی دی، په یوه بله منطقه کې به په یوه کلي کې د یو بډایه سړي مزدور سو چې ژمی به یې تیر کړ نو سمدلاسه به خپل کور ته روان سو. دا ځل یې دومره لوی ښار ګوري چې خلک پکې
تر له اوړي بګۍ دورې دورې تر له جاروزي کوڅه له خلکو ډکه وي خو هیڅ څوک په هیڅ چا پورې اړه نه لري. بنګ دې خبرې تر هر څه ډېر حیران کړی و چې دغه خلک ولې روغبړ نه سره کوي او ولې یو بل ته سلام نه سره اچوي او یا دا چې څرنګه په کم شي نه سره خوري. له یو چا څخه یې پوښتنه وکړه دا محصل غوندې سړی ولې د بازار په منځ کې ولاړ دی او لکه لیونی کله لاس دورې وغځوي او کله یې دورې کور نه لري دا د لاس غځولو پیښې ولې کوي. هغه ورته وویل چې دې ته د ترافیکو پولیس وایي دا بګۍ او موټران تر له تېروي نه یې پرېږدي چې هغه یو په بل کې توی سي. دې خبرې ته د بنګ سد له سره ووت چې دغه محصل د ترافیکو پولیس ته ولې څوک نیالي نه راوړي او ولې دی دغو خلکو ته ښکنځل نه کوي او دوی نه وهي. محصل او داسې ښه سړیتوب چې په چا د غرض نه لري. بنګ بې له دې چې وپوهېږي چېرته درومي بلا ارادې روان دی. یو دوکاندار ورباندې غږ کړ او بنۍ د مخ ور واړاوه او هغه ورته وویل چې په بنۍ کې دې څه شي رابر کړي دي خرڅوي او که نه. ده ډېر په معصومانه لهجه ورته وویل چې زاړه کالي پکې دي ستا د ښې نه رامعلومېږي خو که یې رانیسې زه هم لاس نه تر نیسم. یا پاس نه یې زاړه کالي څه کوم ماتې ول شی دې له کومه ځای راوړي دي تېر شه تېر شه زاړه کالي دې دورې درګرځوه د مور دي. بنګ په دې خبره چې د مور دي ورته وویل ډېر خفه سو او بېرته راوګرځېده او ورته یې وویل چې دا ښکنځل دې ولې راته وکړل خو سپین پښتون یم ډېر لوی تېری دې راباندې وکړ. ګوره سپی خوله خو څوک چاته نه پرې کوي. تېر شه تېر شه پرېږده دا منطق او فلسفه دې د مور دې پرته کړه مخ دې که نه وي والله دا ګرده کوزه اوبه خو به در باندې وشیندم. وینې بیا دې سپی خوله پرې کړه ولې خو اخر تا هم کږه لونګۍ تړلې ده او سپین کالي دې اغوستي دي خپله خوله دې په واک کې نه ده. په دغه وخت کې 3-4 نور کسان پرې راټول شول. یوه سړي بنګ سوکه پورې وهه او دوکاندار ته یې وویل چې نه یې ګورې چې سارایي دی او نوی له غرو رغو څخه راشوه سوی دی په ټوکو او ستاسې او زموږ په اصطلاحګانو څه پوهېږو. ځه تېر شه پاسنی کاکا خیر دی ځه خیر یوسې جنجال مه جوړوئ. غریب سړی که پولیس در خبر سو بیا به دې خوشې په خوشې سرګردانه کړي. ځه په خپلې خوارۍ پسې دې ځه هله خیر یوسې ګام پر مخ واخله. بنګ په یوه بله کوڅه راکښېوت. ګوري چې یو ښه لمر څرکی دی او د ده په شان نور ډېر بنۍ والا سره ناست. څوک د پرتاګه په سرونځو کې شپږ غواړي څوک سر ږمنځوي څوک له پښو څخه ازغی کاږي ځینو بیا لاسونه سره ورکړي دي او په ناستو زور سره ښکاره کوي. کله نه کله د خندا تر قهاري سي او کله بیا د واخ واخ مړ دې کړم غږ پورته سي. د دې ډلې دې خواته یو هلک ناست دی او تر مخ یې یو څو سړی د شیو شپو ډوډۍ په یوه خیرن او غوړ بخون دسترخوان کې ورته پرتې دي او پرله پسې دا نارې وهي هله د کور پستې ډوډۍ دي هله ویې خورئ خوارو غریبو ارزانه دي ارزانه. بلې خواته یو بل ځڼکی ناست دی او وایي هله تود سوړسک دی تود سوړسک دی. بنګ په زړه کې سوچ وواهه سوړسک نه غلمینه ډوډۍ ښه ده که څه هم سوړسک ارزانه نه دی خو بیا هم د کور پستې ډوډۍ ډېرې پرېښې دي او باید چې پر هغه ځان موړ کړه. وروسته به یې وګورو چې څه کېږي. په دغه وخت کې د خولې د خوند
ناړې تېرې کړې او مخامخ ډوډۍ والا ته ورغی. د 2 افغانیو 2 ډوډۍ یې ځینې رانیوې. دواړه ډوډۍ په ښې خر کې نغښتې سره کښېنولې او کیڼ لاس یې ور واچاوه او د دواړو ډوډیو سرونه یې په یوه پلا ځینې پرې کړل او په خوله یې ننویستل. بیا په داسې حال کې چې خوله یې ورو ورو ښورېدله د یوه سړي خواته چې دواړه لاسونه یې په تندي چترۍ کړي وو او یوازې ناست و ور تېر سو. په ډکه خوله یې ورته وویل: السلام علیکم. مالیکم سلام، ستړی مه شې، کور دې ودان خیر وشي. ناست سړي خپل یو لاس له تندي څخه لرې کړ او په هغه یې ده ته د کښېنستلو اشاره وکړه او ورته ویې ویل: دلته کښېنه، ته هم دا زموږ د خوا معلومیږي. زه د غزني د علاقې یم او ته د کوم ځای یې؟ زه هم د غزني نه د ورپورته سیمې. بنګ له خپل تخرګ څخه ډوډۍ راوایستله. خپل دغه ملګري ته هم ست وسله وکړه. هغه په داسې حال کې چې ډوډۍ یې راماتوله ورته وویل: لکه چې نوی ښار ته راغلی یې، که دې داسې غلمینې ډوډۍ خوړلې په قرآن که به غیران خو تر ملا کور ته غوټه یوسي. دلته خو سړی ګزاره کوي، د خپل ټغر سره سمې پښې غځوه. بنګ ورته وویل چې څه وکړو وروره، موږ چې خوار یو له دغه خپل نس د لاسه خوار یو. ته خو ښه وایې، خو نفس خورا ظالم دی، سړی تر حد تېروي. وروسته له یو څه ځنډ نه بنګ بیا ورته وویل: ښه داسې مې پوه کړه وروره چې خواري او مزدوري مونده کېږي او که یا به نه لا پسې وخورو او تش تور لاسونه به کور ته ځو. څه به درته ووایم ګله، هر شی په نصیب او قسمت پورې اړه لري. زه دا 15 شپې کېږي چې دې دیار ته راشوه سوی یم. کله ناکله خټې مونده کېږي، مزدوري یې ښه ده، د ورځې 9-10 افغانۍ ورکوي، خو کور یې خراب کړې په دې ګراني او قیمتي باندې هېڅ شي ته لاس نه رسېږي. هغه بله ورځ مو میله وکړه او په سوړسک مو ځانونه مړول غوښتل، خو چې رښتیا درته ووایم د 3 افغانیو سوړسک چې مې وخوړ نو خوله مې ونیول. که نه وي موړ نه وم. ملګری هو، درواغ به ولې درته ووایم، موړ نه وم. بیا یې یوه بله ګوله ور ماته کړه او ویې ویل: ته خو زڼکی ښکاره کېږې، لا تر اوسه پورې د دنیا سړې تودې در باندې نه دي تېرې سوي. له ځانه سره پام کوه، بې ځایه خرڅونه به نه کوې. خو که مې د زړه پوښتې، زموږ هم ځان په واک کې نه دی، زموږ هم ځان په واک کې نه وي. تل موشي ته نه خوله درېږي او نه لاس. که نه وي ځینې ښه پوهه خلک دلته سته چې تل د ماښام په مهال د باندې کلیو ته ځانونه باسي او یا په وچو توتانو خپله ګزاره کوي. ولې که داسې ونه کړي نو د عیال په خوله کې به څه ور واچوي؟ بنګ ورځنې د نوم پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل چې زما نوم خاورې دوران. خاورې مه سې دورانه وروره، څه به درته ووایم، په همدغه کوچني ولږ عمر کې راباندې د ادم او درخانۍ کیسې تېرې سوي دي. دومره زحمتونه او تکلیفونه مې ګاللي دي چې ډېر خلک به یې ونه سي ګاللی، خو دومره خبره ده چې خدای پاک بني ادم ته طاقت ورکوي. نه دي اورېدلي چې خلک وایي انسان تر ګل نازک او تر کاڼي کلک دی؟ که دغه نه وای نو باید په دې مصیبتو او خواریو کې سړی اوبه سوی وای. دوی دا خبرې او اترې سره کولې چې یو سړی راغی چې 2 کسه مزدوران د خټو دپاره په کار لري. ټول ناست خلک په یوه پلا ور ولاړ سول. هر چا کوشش کاوه چې لومړی ځان ور ورسوي او خپل ځان ورسره څیره کړي. دغه سړي له هغه جملې نه 15 کسه مزدوران چې ورنږدې وو خوښ کړل او له ځانه سره یې بوتلل. په دغو 15 تنو کې هغه سړی هم و چې د بنګ سره یې خبرې کولې. هغه د کار په ترتیب پوهېده. څرنګه چې یې د مزدورانو غوښتونکي ولید ور په هوا سو او ځان یې د هغه تر زامې لاندې ودراوه. بنګ د مزدورانو دې ناڅاپي ناارامۍ او لاسو پښې وهلو ته حیران سو. په هغه ملګري پسې ګوري، هغه موندلی نسي. بنګ پوښتنه وکړې
چې دلته دا دونه مزدوران خواران ولې سره راغونډ دي او د څه دپاره دې لمر څرکي ته دا دومره خلک سره نه. یو بل مزدور ورته په ځواب کې وویل چې دا خو د مزدورانو یو ډول منډۍ غوندې ده. دلته هغه ټول کسان سره راغونډېږي چې په خوارۍ غریبۍ پسې له کوره راوتلي او غواړي چې دغه ډول کارونه او مزدورۍ ځان ته پیدا کړي او په دې سیمه کې چې مزدور په کار سي هغه دلته راځي او له دغه ځای نه د خپل احتیاج په اندازه نفر بیایي. تر 10 بجو پورې بانک په دغه منډۍ کې ناست و او په دې انتظار کې و چې اوس به یې څوک کار ته بیایي، خو په پای کې یو بل مزدور ورته وویل چې تر اوسه پورې چا د کار دپاره بونه تللی، پس له دې د دې چانس او برابري ډېره لږه ده چې څوک دې بوځي، ځکه چې کار د ورځې له سره شروع کېږي. نو ښه درته دا دی چې ولاړ سې او په کومه بلې غریبۍ پسې وګرځې، داسې به ونه سي چې په دلته په لاس در نه سي او له بلې غریبۍ نه هم ووځې. بانک فکر وکړ چې ولاړ سي چې په شاوخوا کلي کې وګوري او هلته د کار موندلو دپاره لاس پښې ووهي. ماپښین په 3 بجو یې یو څه کار منده کړ. هغه کار دا و چې د انګورو یو څو جوې به کاږي. دغه کار ورځنی په اجاره واخیست. د باغ څښتن ورته وویل چې یوم به له خپله ځان راوړي، ځکه چې په جوو کښلو کې دا قاعده او اصول دي چې یوم به هم مزدور په خپله له ځانه سره راوړي. هر کله چې بانک یوم پیدا کولی نه سو نو طبعا دا کار ورځنی پاتې سو. د باغ څښتن ورته وویل چې که کوم شی راته په ګروي کښېږدې له چا څخه یوم در منده کړم. خو ده بې له هغه زړې بنۍ او له زړو کالیو څخه بل څه نه درلودل. بانک وروسته تر دې چې شپه یې په هغو کلیو کې تېره کړه، سهار وختي بیرته ښار ته راغی. لومړی د مزدورانو منډۍ ته ورغی. هلته یې خپل بازار بیا هغسې سوړ ولید. بیا راغی ګمرک ته. خیال یې و چې ګوندې هلته به د ځینو موټرانو د بارولو او خالي کولو کار مونده کړي، خو له هغه ځایه څخه د ګمرک پنډیانو او جوالیانو په بیړه راوشاړه او د پنډیانو مشر ورته وویل چې که بله ورځ دې خواته راغلی وې پښې به دې ماتې کړم. خو د ده د ښو طالعو په وجه یوه سړي ورته غږ کړل چې دلته وڅکې پاکېږي، ورسه کار به درته درکړي. که څه هم ناوخته دی خو بیا هم څښتن یې ضرورت لري، ګوندې قبول دې کړي. د وڅکو خاوند ورته وویل چې اوس خو سره غرمه ده، 9:30 بجې دي. خلک چې سهار لمونځونه وکړي سمدلاسه کار ته کښېني. دا د لمر سر ته راغلی دی، که د ماښام تر اذانه پورې پاته کېږي نو وا به دې خلو، او که نه وي نو ځه په مخه دې شه. بانک ورته ښه وکړه او سمدلاسه یې په کار پیل وکړ. بانک په خورا تادۍ په کار ګوتې پورې کړې وې او ژر ژر یې په 2 لاسونو وڅکې پاکولې. البته دا دومره وڅکې یې هېڅکله په یوه ځای نه وې لیدلې او چې د څښتن نظر به یې بلې خواته سو نو یوه ډکه لپه وڅکې خولې ته واچولې. دی خورا ډارېده چې که د وڅکو څښتن مې وګوري سمدستي به مې له کاره وباسي او یا به تاوان راڅخه واخلي. خو په دې وضعیت ډېر وارخطا سو چې هغه ولید، مګر څه یې ورته ونه ویل او نه یې ورباندې ځان پوهه کړ. د بانک ژبه د ډېرو وڅکو خوړلو په سبب ژړ تڼاکې سوه او د نورو وڅکو خوړلو څخه یې بد راغلل. د غرمې په ډوډۍ باندې د سوداګر نماینده وویل هلکو، هر څوک چې د غرمې ډوډۍ دپاره 2 ګون نوټ غواړي هغه دې راسي، او که یې نه غواړي البته مازدیګر به خپله مزدوري ټوله په یوه ځای واخلي. بانک ورته راوړاندې سو او وروسته له هغه چې 2 ګون نوټ یې ترېنه واخیست نو په پاسته مګر جدي غږ یې ورځنې پوښتنه وکړه صاحبه، زه خو نن سهار لږ څه وارخطا غوندې وم،
او د خپلې مزدورۍ پوښتنه مې ونه کړه چې د ورځې به څو راکوې. دا ته څه پوښتنه کوې؟ ته به وایې دغو نورو مزدورانو ته مې له تا نه ډېره ورکړي دي. د چا حق نه خورو په خټو کې چې ټوله ورځ خټې خښتې خاورې او تیږې وړې مزدورۍ 10 افغانۍ درکوي. دلته خو قرار ناست یې، نه دې پښې په خټو او نه دې لاسونه په خټو ککړ وي، او وڅکي هم خورې. د ورځې 4 افغانۍ درکوو. که دې خوښه وي ښه تر ښه، او که نه وي ځان نیمروزه کړه. بانک له ځانه سره فکر وکړ چې دغه وڅکو والا ښه وای، کار خو یې دومره سخت نه دی. صرف د مزغې رګونه مې لږ وچ سي، که نه وي نور خو ارام یم. باید لږ څه زورور کار منده کړم چې هم یې زحمت ډیر وي او هم یې اجوره زیاته وي. دا سپک کار دی، باید همدغه ډول سپکه اجوره ولري. بانک چې ماښام مزدوري واخیستله، بیا د بېدېدو دپاره یو کلي ته ولاړ. د لومړی هڅه وکړه چې په مسجد کې بیده سي، خو چا ورته وویل چې په دغه مسجد کې څوک نه پرېږدي. نو ناچار د یو نږدې کلي مسجد ته ورغی. سهار وختي بیا د مزدورانو منډۍ ته ورغی. په هغه خپل پروني اشنا پسې ګرځېدی. کله وایي چې اوس لا بیخي وختي دی، هغه به هم کلیو ته تللی وي او ناوخته به راسي. کله وایي چې هغه به پر هغه خپل پروني کار باندې پاته سوی وي او د مزدورانو منډۍ ته به د سره رانشي. په همدې تردید او تشویش کې و چې سترګې یې په هغه ونښتلې او هغه یې سوکه تر لاس ونیو. زه خو په تا پسې ګرځېدم، موږ خو پرون ښه کار مونده کړ، ته به د کار د موندلو لپاره لاس و پښې وهې. داسې نه ده چې بډایان به په تا پسې راځي او زارۍ به درته کوي، بلکې ته به په بډایانو پسې ځغلې او ځان ته به کار پیدا کوي لکه چې پرون ما وکړل. اوس خو د مني موسم دی، زموږ ستاسو د مزدورانو ډلې دې سیمې ته راشوه کېږي او زموږ او ستاسې په شان په خواریو او مزدوریو پسې ګرځي. بانک خپله کیسه ورته وکړه. د ده ملګري د ده خبرې په اورېدو چې پرون یې په لپو لپو وڅکې خوړلې دي او ژبه یې پرې تڼاکې سوې ده، لاړې یې دا ډول تېرې کړې چې غړچ یې بانک په خپله واورېد. بیا دوران ورته وویل چې راځه د مزدورانو غوندې ژوند کول در وښیم. ته د مزدورانو او خواري کښو له ډلې یې، خو داسې څرګندېږي چې ژوند د سوداګرو او بودایانو خلکو په شان کوي. پرون د 2 غلمینې ډوډۍ په تخر کې نیولې وې او دا ډول دې خوړلې. ته به وایې چې یو لوی زمیندار او یا د یو ښه دوکان څښتن.